ورود برادران امارت اسلامی به داخل افغانستان و خروج نیروهای خارجی که از افغانستان به صورت شرمگین خارج شدم. مردم بسیار خوشحالم، بسیار خوشحالم، بسیار خوشحالم. خرم می باشم، چرا که در زمان امارت صلح و آرامی امنیت زیاد می باشد. مردم خیلی خوشحال هستند. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او ټول ملت او ټول افغانستان ولس ته معلومه ده چې سبا د خیر سره د 24 حوت اسد یعنی د زمري 24مه ده، نو په دې بابت باندې د هرات متدین او مجاهد ولس ټول راوتلی دی او په دې بابت باندې خوشحالي ادا کوي. دا نه یوازې چې مجاهدین راوتلی دي یا د امارت اسلامي کارمندان راوتلی دي، ټول ولس راوتلی دی. از فراز سنگرها چشم مصطفی بامد، چشم مصطفی بامد در طلوع هر صبحی، طرف مژدها بامد، طرف مژدها بامد. تاسو اوس ماخوستن ولیدل د هرات ولایت په ښار کې د هرات ولایت اکثره ولسونه راغونډ شوي او په زرګونو خلکو شرکت کړی و ترڅو دا جشن د ازادي ولمانځي. موږ ویلی چې دا جشن نه یوازې د مجاهدینو یا د هغو خلکو چې په نظامي لیکو کې دي، بلکې دا جشن د ټول افغان ملت و او دا او لکه څنګه چې معلومه کړله چې افغان ملت په دې کې شرکت وکړو او په دې جشن کې اکثره په زرګونو کسان د دې ولس خلک و، د دې ولایت د هرات ولایت خلک و او دا جشن یې ولمانځو. دا اوس هم په ښار کې چې زه همدا اوس ترېنه راستون شوم ریاست ته، همداسې زحام دا او خلک نور هم راوځي. د ښار اکثره کوڅې او لارې بندې دي، خلک جشن لمانځي. د خوشحالۍ خبره دا ده چې الحمدلله په ښار کې په ټول افغانستان کې بلکې په هرات ولایت کې امن ده. دلته خلک خوشحالي لمانځي او خلک په خپل طبیعت راوتلي دي او دا جشن او استقلال لمانځي. همداراز امنیتي ځواکونه هم له دوی سره شرکت کوي. یعنې په دې معنا باندې چې ولس او نظام یو ده، متحد ده، په دې کې فرق نشته. د افغانستان د ازادۍ لپاره